بسم الله الرحمن الرحیم. د حسن انتها د مینې زور د محمد صلی الله علیه وسلم. د زړونو په دنیا باندې راخور د محمد. صادق دا مقام د بل انسان په نصیب چرتا. ته ګوره لور په لور او کور په کور د محمد صلی الله علیه وسلم. د دې محفل مشر میلما زمونږ د سیاست رهبر او د ادب رهبر او د جرګو مرکو د هغوی کړمار مینه چې د دې هر څه یو مرکز د محترم عبدالسبحان خان سبحان لالا او بیا د دې محفل بل مشر میلما محترم امین غفار خان امین چې په میدان کې به ډېرې لوی لوی مشاعرې کولې. موږ ورله ډېر ځله تللي راغلي یو او په سټیج باندې ناستو نورو دې طرف ته عزتمندو دې طرف ته چې کوم عزتمند ناست دي مخامخ ناستو د قلم قبیلې ملګرو زما سره راغلي اسرار احمد شاهکار صاحب او شمشاد صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا وخت داسې دی چې د صدر له خامخا خبرې پکار وي او زه مننه او ستاینه کوم د ښاغلي ارشد جان شاهکار صاحب، د ښاغلي فضل علي ساګر صاحب، د ښاغلي پیرامین صاحب او پیروارث صاحب او د حارث باچا صاحب ټولو چې هغوی خپل زلنده روایات برقرار وساتله او د اول خان رسوا چې هغه یو په ژوند باندې یو عظیمه هستی و، یو عظیم شخصیت او د ژوند نه پس هم څنګه چې فضل علي ساګر صاحب مخکې ووي چې ډېر لوی لوی نومونه دي لکه علي حیدر جوشي څومره لوی نوم و، خو هغه چې وفات شو نو د هغه زامن چې کوم دی نو هغه دغسې په ارام ناست دي. یو ورځ هم د هغه په یاد کې یا د هغه په کلیزه نمانځلو کې کردار ادا نه کوو، نه پروګرام وکړو. نو دا ډېره لویه خبره ده. زه دوی تاسو د مننه کوم، ستاینه کوم، خراج تحسین ورته وړاندې کوم چې دوی د خپلو اتلانو دومره خیال ساتي. او حقیقت دا دی چې د اول خان رسوا صاحب صرف یوه خبره زه رایاده کړمه چې هغه نه ماته ارشد جان شاهکار صاحب کړې، نه فضل علي ساګر صاحب کړې، نه امین باچا صاحب کړې ده چې دلته د ټولنې اجلاس شروع په دې حجره کې او د هغوی په کور کې یو ماشوم وفات شو او هلته کور نه ورپسې څوک راغلی چې راشه ډېر ضروري خبره ده چې کور ته لاړو ویلي ده. نو زنانو ته یې وویې چې که ستاسو د خولې جړه حجرې ته راغله نو ګورې بیا به ښه نه وي، ځکه چې زما میلمانه ناست دي او څو پورې اجلاس ختم شوی نه وي نو د هغې پورې به تاسو جړه نه کوئ. چې کله میلمانه لاړ شي نو خیر دی، که بیا تاسو جاړئ نو جاړئ به. نو دا د هغوی په عظمت باندې دلالي کوي. دا ډېره لویه خبره ده او دومره عظیم انسان د هغه په یاد کې چې موږ څومره کلیزې وکړو نو موږ دا د ځان دپاره اعزاز ګڼو، موږ دا د ځان دپاره فخر ګڼو. او په دې باندې ښاغلي ارشد جان شاهکار ته، ښاغلي امین باچا صاحب ته او د هغې وروڼو ته او ښاغلي فضل علي ساګر ته او د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک ټولو ښاغلو ته مبارکي م ورکوم، ستاینه یم کومه، مننه یم کومه. او اول خان رسوا ادبي تحریک هغه تحریک دی چې په ټوله صوبه کې زه دا وایم په دعوه سره چې لومبې د ټولو نه زیاتې ادبي هلې ځلې او سرګرمۍ دوی کوي. او بیا دویم نمبر چې کوم دی نو د زمونږ د محترم عبدالسبحان خان سبحان په کړمار مینه کې مامون رشید باچا او هغوی د ادبي هلې ځلې او سرګرمۍ کوي نو هغوی ته هم زه سلام وړاندې کوم. هغوی ته یو څو شعرونه او یو غزل بیا ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم چې رسوا چې په خپل ذات کې پوره عزم عظیمت و، رسوا چې په خپل ذات کې بصارت و بصیرت و، رسوا چې په خپل ذات کې ښه پوره استقامت و، رسوا چې په خپل ذات کې یو شعار د محبت و، رسوا چې په خپل ذات کې د رنګونو حقیقت و، رسوا چې په خپل ذات کې یې د شعر سلطنت و، رسوا چې په خپل ذات کې د شعر سلطنت و، رسوا چې په خپل ذات کې د پښتو د شملې بت و، رسوا چې په خپل ذات کې د پښتو ژبې خدمت و، رسوا د ژوندانه د غورځنګونو ترجمان و، په تن نری نروچ کې
او خو زر په پهلوانو. دا چې زما کتابونه چا کتلی دي نو هغوی ته دا معلومه ده چې زه ما په هغه کتابونو کې په ګرانو قافیو او په شنډو قافیو باندې لیکل کړي دي، خو بس یو مصره مې ذهن لراله نو اسانه قافیه او دوه غزلونه مې پرې ولیکل او دواړه غزلونه ستاسو په خدمت کې وړاندې کومه چې صرف ردیف بدل دی. ما به د کم ځای نه په کم ځای رانیوله ځمکه، ما به د کم ځای نه کوم ځای کې رانیوله ځمکه چې ستاسو چم کې مې د خپو نه تښتېدله ځمکه. زه خان لالا شعر دی چې زه د پیریانو ډولۍ ځمکې ته پرېښی نه یم، زه د پیریانو ډولۍ ځمکې ته پرېښی نه یم، ما که هر څو په چورلېدو کې هم څارله ځمکه. زه د پیریانو ډولۍ ځمکې ته پرېښی نه یم، ما که هر څو په چورلېدو کې هم څارله ځمکه، او ما پکې ګل کرلو تا به ورته نه پرېښودم، ګینه ښه پوه وي چې د زړه دې شاړېدله ځمکه. او اوس په خپل کور کې هم د ټوک ډوډۍ سوالګری یمه، ما چې بچو پسې کاغذ کې ولیکله ځمکه. او زما نیکه چې د انګریز دلالي نه کوله، زما نیکه چې د انګریز دلالي نه کوله، په دهقانۍ مې د دلال نسل خوړله ځمکه. او کاږه واږه چې په ځمکه ګرځېدله کبره، د مرګ نه پس په هغه خلکو ګرځېدله ځمکه. او چا به توبې ایستلې چا خپلې پیسې سنډلې، د خدای په حکم چې به کله زنګېدله ځمکه. او مونږه د خیر په ډیرۍ ناست یو شیش محل ستاسو دی، مونږ به کرله ځمکه تاسو به خوړله ځمکه. او شعر عرض دی امین صاحبو چې مونږه د خیر په ډیرۍ ناست یو شیش محل ستاسو دی، مونږ به کرله ځمکه تاسو به خوړله ځمکه. او شعر عرض دی چې نوره د نورو دا په نوره پسې زړه مه تړه، نوره د نورو د په نوره پسې زړه مه تړه، چې شپږ اوه فوټه د هر سړي د خپله ځمکه. نوره د نورو د په نوره پسې زړه مه تړه، چې شپږ اوه فوټه د هر سړي د خپله ځمکه. او د عدالت د فیصلې په ځنډ و ټوله خرڅه، چې خپل مالک د قبضهګیر نه وګټله ځمکه. او د ګیس او تیلو په وزرو پاس اسمان ته ختل، چې د ټکنالوجي په زور یې راکنله ځمکه. او تا وی راتلی ما وی ته خو تکوس شه کنه، تا وی راتلی ما وی ته خو تکوس شه کنه، ته تکوز نه شوې ګینې ما درته تلله ځمکه. مننه. تا وی راتلی ما وی ته خو تکوس شه کنه، ته تکوز نه شوې ګینې ما درته تلله ځمکه. او د قام شهیدو پکې ګام په ګام شهیدو پکې، د قام شهیدو پکې ګام په ګام شهیدو پکې، ما د بڼو په سکو ځکه ښکلوله ځمکه. دا مقطع پکې نشته. او بل هم په دغه قافیه دی، خو دغه دی دا چې ردیف بدل دی. ما که هر څو په غړوندو راټینګولې سترګې، ما که هر څو په غړوندو راټینګولې سترګې، په تا پسې مې له کوغالو راوتلې سترګې. ما که هر څو په غړوندو راټینګولې سترګې، په تا پسې مې له کوغالو راوتلې سترګې. او موږ په گردش کې هم نواو د ښکلا په لټون، موږ په گردش کې هم نواو د ښکلا په لټون، زه ګرځولم سترګو ما به ګرځولې سترګې. موږ په گردش کې هم نواو د ښکلا په لټون، زه ګرځولم سترګو ما به ګرځولې سترګې. او زړونو کې لار جوړوي لارم بې له زیار جوړوي، د پښتونخوا د ښکلو ښکلې سترګې ښکلې سترګې. زړونو کې لار جوړوي لارم بې له زیار جوړوي، د پښتونخوا د ښکلو ښکلې سترګې ښکلې سترګې. او شعر عرض دی خان لالا چې ستا د نظر د اور لمبې مې ترې راپرې نه ایستې، ستا د نظر د اور لمبې مې ترې راپرې نه ایستې.
ما که سنډلې سترګې ما که را سنډلې سترګې یو خو هغه سنډلې چې وړلو یو دوه دانې داسې د لاندې نه او یو بر نه را سنډلې ستا د نظر د اور لمبې مې ترې راپرې نه ایستې ما که سنډلې سترګې ما که را سنډلې سترګې او د محبت د کیفیت دوه کردارونه بیل بیل د محبت د کیفیت دوه کردارونه بیل بیل تا پټولې سترګې ما بغړولې سترګې مننه د محبت د کیفیت دوه کردارونه بیل بیل تا پټولې سترګې ما بغړولې سترګې او ستا په ښکالو به مې لاسونه تپول درپسې په وړوکوالي چې به تا راله تړلې سترګې او شعر عرض دی مامون باچا صاحب چې د ژمي شپه را باندې تیره کي د سترګو رب کې د ژمي شپه را باندې تیره کي د سترګو رب کې په شوګیره کې وخران غاړې خوبولې سترګې او د آینو یاري د کاڼو دشمني ښه نه ده ساګر صاحب د آینو یاري د کاڼو دشمني ښه نه وه ما به تر سوري چیرې چې راټولولې سترګې د آینو یاري د کاڼو دشمني ښه نه وه ما به تر سوري چیرې چې راټولولې سترګې او شاهکار صاحب شعر دی چې زه دې لیدم زما خدمت او محبت دې لیده زه دې لیدم زما خدمت او محبت دې لیده سره د دې هر څه په بډه دې وهلې سترګې مننه زه دې لیدم زما خدمت او محبت دې لیده سره د دې هر څه په بډه دې وهلې سترګې او صادق به نه یم که سترګې مې در خښې نه کړې صادق به نه یم که سترګې مې در خښې نه کړې زما سره دې اخر ولې جنګولې سترګې